نن د اختر درېیمه ورځ د تاسو سره د اقبال پلازې ویډیو شریکوم چې په اقبال پلازه کې د اختر په ورځو کې هم دا کارونه شروع دي. هلته چې کوم خواجه سرا یا هجړاګان یا ښایسته هلکان چې دغلته یې ځانونه هجړاګان جوړ کړي دي، ځان سره رکشو والا یا د کالج هلکان یا نور داسې ځوانان دننه کوي، هلته ورسره بدکاریانې کوي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې په اقبال پلازه کې څو ورځې وړاندې فایرنګ هم شوی او دغلته یو څه هجړاګان یا خواجه سرا ویشتل شوي هم وو. په هغې باندې هم ډېرو کسانو بده ګڼلې وه چې ګینې هجړاګان ویشتل شوي دي او داسې نه دي کول پکار. بالکل دا خبره تر یو حده حقیقت هم دی چې هجړاګانو باندې ظلم کول نه دي پکار، خو دغلته چې په 100 روپۍ باندې دا بدکاریانې شروع دي نو چې تاسو دا ویډیو وګورئ تاسو په خپله پوه شئ چې دغلته کومه جسم فروشي شروع ده، کومه بې حیایي شروع ده او صرف د 50 40 40 او 60 روپو په خاطر باندې دغه هجړاګان ځان سره هلکان دننه کوي او هلته ورسره بدکاریانې کوي. دوستانو دا یوازې د اقبال پلازې خبره نه ده، په پېښور کې په مختلفو ځایونو کې نور ځایونو کې هم داسې هجړاګان یا داسې جسم فروشیانې شروع شوي دي چې خلک اوس صرف او صرف په 50 او 60 روپۍ باندې هم داسې بدکارۍ ته هوا ورکوي او داسې بدکاري کوي. خو دا خبره په یاد ولرئ چې داسې بدکاریانې کول دا د ایډز او د نورو غټو غټو بیمارو سبب جوړېدلی شي. نو اول خو دا یو حرام کار دی، دې نه ځان ساتل پکار دی. زنا کول، لواطت کول دا یو ډېر سپک عمل دی، دا نه دي کول پکار. په دې باندې ډېرې سختې سزاګانې هم دي او داسې ځایونو ته بیا تلل دا انتهایي خطرناک دي. حکومت په دې باره کې سنجیده نه دی، ځکه چې موږ هېڅکله هم داسې ونه لیدل چې حکومت یا پولیسو دغلته چاپه وهلي وي او د دغه ځای نه هجړاګان بوتلي وي. په سخته باندې او په کلکه باندې حکومت له پکار دی چې په دغه ځای باندې چاپې ولګوي، پولیس په دې کې کردار ادا کړي او دغه کومه بې شرمي چې ده، دا کومه بې حیایي چې ده چې په اقبال پلازه کې شروع ده چې د دې هر څه نه دغه ماحول صفا کړي، ځکه چې دغلته کالجونه هم دي او یونیورسټیانې هم دي. نو دغه ماحول ورسره نور هم ګنده کېدلی شي. نو که ماحول د ګنده کېدو نه صفا ساتل غواړي پکار دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې باره کې اقدام پورته کړي.